یما درنا وفتکل کور وتلیم یما درنا وفتکل کور وتلیم را بڑم دی رڼا جنگ خلق می پیژنی را بڑم کلی تا سهار خلق می پیژنی یما دین وطن تا وفادار خلق می پیژنی وقت رات موایا غدا. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو، زه عثمان عابد یم او د رڼا جنگ داستان شلمه برخه تاسو ته وړاندې کوم. محترم اوریدونکو، په تیره برخه کې مو اوریدلی و چې یو سپینګیری او انګور یې د عایشانو راوستی و او طالبانو هغه د عایشانو له منګلو وژغورل او خپلې کورنۍ ته سالم ورسېدل. په دې برخه کې اورو بڑم کلی تا سهار خلق می پیژنی را بڑم کلی تا سهار خلق می. شپه مو د پتې خرګي په سیمه کې وکړه. څه ملګري مو دا دوړ دښتو خواته ولېږل. هر ځای چې د مجاهدینو شپه وه، خلکو په خوښۍ سره ورته د ماښامني انتظام کړی و. موږ چې هم کوم ځای کې شپه وه خبر نه وو. ماښام یې چې په دسترخوان کاسې کېښودلې نو چې ومو کتل په صحیح حلال کړی و. موږ ترې وپوښتل دا مو ولې حلال کړی؟ ویل یې بس دا زموږ له خوا تاسې ته اکرام او مېلمستیا ده. تر ټولو ستره خبره دا ده چې خدای پاک له یوه داسې بېننګه دښمن خلاص کړو چې هیڅ خبره ورسره نه کېده. د الله د دې ستر نعمت او احسان موږ بدله نه لرو. بس څه مو چې له وسه کېږي هغه کوو. شپه مو تېره کړه. د شپې 2:30 بجې مو پیشنمی وکړ. ټوله شپه مې د خپل کور ټول غړي سترګو ته کېدل. پلار، مور، مشر ورور، خویندې، ورونه او د مدرسې شاګردان مې ډېر یادېدل، ځکه 14 ورځې مسافري هم زور لري. سهار وختي له لمانځه وروسته مې له عادل امیر صاحب څخه اجازه واخیسته او هغه هم اجازه راکړه راته. جامې مې هم خیرنې شوې وې. د پیره خېلو څخه په کړسو خوړو د احمد خېلو سیمې ته راواوښتلم. د یوه بیس او پوستې ترمنځ ستونزمنه لاره د ملانور کلي څخه تېره وه. ځان مې دم کړ او په دعا په یوازې ځان له هغه لارې راتېر شو. کور کې مې هېڅوک نه و خبر کړي چې زه درځم. کله چې کور ته ورسېدم، کوچنۍ ورېرې مې له وړاندې لار کې ولیدم او په تیزۍ له ما نه مخکې کور ته لاړه. په مور مې یې زیری وکړ چې کاکا مې راغی. کور ته چې دننه شوم، نه ګورم چې ټول له خوبه راپاڅېدلې او بهر حویلۍ ته راوتل. له هر یوه سره مې ستړې مشي وکړه. مور مې غېږه راڅخه تاو کړه او کلک یې په تندي ښکل کړم. د خوښۍ غبرګې اوښکې یې پر مخ راغلې او اسمان ته په کتو یې وویل زما خدایه، اخر دې هم زما دعا قبوله کړه او ما ته دې زما زوی سلامت راورساوه. ما هم د مور لاسونه او تندی ښکل کړ. اوښکې مې هېڅ نه ټینګېدې. خویندو مې هم غټې اوښکې راتویې کړې. کله چې کور ته راورسېدم، لومړی مې ټلیفون چارج ته کېښود او چالان مې کړ. ټلیفون ته مې زنګ راغله. ما ټلیفون پورته کړ. ویل څوک یې؟ ویل یې رهبر یم یاره. له ښه جوړ وروسته مې ترې وپوښتل چېرته یې؟ ویل یې وزیرو ته راغلی یم. حاجي معاون او د قطاعتو مسؤل بدلون مولوي صاحب هم راغلی. د شهید شوي والي میر صاحب احمد ګل وروسته ټاکل شوی والي حاجي ناصر هم را رسېدلی. د میر صاحب احمد ګل د شهادت څخه وروسته د هغه یو ملګری په زاوه کې له موږ سره مخ شو. د شهادت کیسه یې دا ډول وکړه. کله چې داعش په خراسان کې فعالیت شروع کاوه، نو له څرګندېدو څخه مخکې میر صاحب ته پاکستان کې د ISI افسران راغلل او ورته کېناستل. زارۍ یې شروع کړې چې میر صاحب، موږ ستاسې نورو مشرانو سره رابطه نه لرو او معلومات هم راته نشته چې ملا عمر او د هغه معاون منصور چیرته دي. خیر دی، تا ته یو سوال کوو. زموږ نورې غوښتنې خو هسې هم نه منئ. دا یوه غوښتنه خو مو ومنئ چې ننګرهار ته موږ داعشیان لیږو. تاسې د دغه داعش مخالفت ونه کړئ او ننګرهار ورته مکمل پرېږدئ. په نورو سیمو کې به دوی غرض نه لري. میر صاحب ورته وویل خبردار، خوله دې په واک کې کړه. موږ د افغانستان د ازادۍ لپاره جنګیږو. د اشغال خاتمې لپاره هره منډه ترړه کوو. په وطن کې د هیڅ چا لاسوهنه نه منو او د هر اشغالګر په وړاندې ولاړ یو. د داعش شتون په ننګرهار کې قطعا نه منو. زموږ له مجبورۍ د غلط استفادې کوښښ ونه کړئ. موږ لپاره د اوسېدو ځایونه ډېر دي. زموږ الله موږ ته پناه راکوونکی دی. میر صاحب خپل څادر وڅنلو ترې روان شو. څه وخت وروسته یې چې د داعش په خلاف د جنگ اعلان وکړ، نو د نامعلومه کسانو لخوا په پېښور کې په شهادت ورسېد. روح دې ښاد وي. نحسبه كذلك والله حسيبه. همیش امارت سالار د لښکر قومندان د شهید سمبول د وحدت تاریخ ساز
شخصیت زمری د شمال او مثال د غیرت پنوم بای ویاړي همیش امارت سالار د لښکر قومندان دی شهید. په خوږیاڼو ولسوالۍ کې داعش یوه تاریخي ماتې وخوړه. داسې یوه ماتې چې تر ډیره بیا داعشان په پښو ونه درېدل. له دغه ماتې څخه وروسته په پچیر سیمه کې هم مجاهد ولسونه راپاڅېدل او د داعش په خلاف د امارت په ملاتړ کې ودرېدل. خو دغه ملاتړ داعشیانو ته سخت زور ورکړ. د همدې له امله یې د پچیر ولس د لاندې کولو کوښښ شروع کړ. یو وار یې حمله هم کړې وه چې په خرپ و ترپ کې یې بعضې کورونه سوځولي وو. په هغه کورونو کې موجود قرآن کریمونه هم سوځېدلي وو چې بیا د دغه قرآن کریمونو یو ویډیووي راپور هم نشر شوی وو. بله ورځ بیا داعشیانو د برید پلان جوړ کړی وو. غوښتل یې دا وار د پچیر د خلکو کوچنیان وتښتوي. د هوریت راډیو درنو اورېدونکو، د نن ورځې داستان همدومره و. تر بیا مو پر بخونکي او سپېڅلي الله سپارو. یما درنا و پتکل کور وتلیم، یما درنا و پتکل کور وتلیم، را بڑم کلی تا سهار خلق می پیژنی، را بڑم کلی تا سهار خلق می پیژنی، یما دین وطن تا وفادار خلق می پیژنی، وقت رات موایا غدار، وقت رات موایا غدار، خلق می پیژنی، یما دین وطن تا وفادار خلق می پیژنی، وقت رات موایا غدار.